بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. وواجبات الحج او واجبات د حج دي. تقریبا مصنف رحمه الله پدې کې مونږ او تاسو ته دویش واجبات به ذکر کی. اول نمبر واجب د حج چې دی انشاء الاحرام، شروع کول د احرام من المیقات د میقات نه. نو اول نمبر څه شی دی د واجب د حج واجب چې دی احرام میقات نه شروع کول د دغه نه تړل. دین هم دغه سي راتلل دا صحیح نه دی، نو دام واجب دی. او دویم نمبر ومد الوقوف بعرفات الى الغروب، ومد اوږدول زندول، الوقوف یعنی ادریدل، بعرفات په عرفات کې الى الغروب غروب پوری. ومد الوقوف بعرفات الى الغروب، په عرفات کې وقوف تر نور غروب کېدو پوری اوږدول، نو دام څه شی دی؟ دام واجب دی. او دریم نمبر په مزدلفه کې وقوف کول، والوقوف ادریدل دا هم واجب دی بالمزدلفه په مزدلفه کې، فيما بعد فجرین رستو کې د سحر یوم النحر د ورځې د اختر، وقبل طلوع الشمس او مخکې د راختلو د نور نه. یعنی د ذوالحجې په لسمه یعنی لوی اختر په ورځ د صبح صادقه نه رستو تر نور راختلو پورې څه وخت لپاره په مزدلفه کې پاتې کېدلو ته وقوف مزدلفه وایي، دا هم واجب دی. که یو کس د صبح صادق نه لږ مخکې یا د نور غورځېدو نه وروسته په مزدلفه کې وقوف وکړي، نو د هغه وقوف امام صاحب رحمه الله په نیز باندې نه صحیح کېږي. نو والوقوف بالمزدلفه فيما بعد فجر یوم النحر وقبل طلوع الشمس، په مزدلفه کې ودرېدل د لوی اختر ورځې د سحر نه وروسته در نور لویدو پورې چې کله غروب وشي، نو دام واجب دی. او بل واجب چې دی شیطانان شتل، دا هم واجب دی. ورمی الجماري، شیطانان شتل دام څه شی دی؟ دا هم واجب دی. نو ویشتل د شیطانانو واجب دی. بل چې دی قارن او متمتع به ذبح کوي. قارن هغه ته ویل کېږي چې هغه د میقات نه نیت او حج او د عمرې کړي وي، هغه به احرام بیا نه وباسي. او متمتع چې صرف نیت د عمرې کړي وي، هغه وباسي بیا حج لپاره بیا احرام تړي. نو دلته فرمایي وذبح القارن والمتمتع، او د حج قران او حج تمتع کوونکي ذبح کول، یعنی دی به ذبح کوي. نو بل واجب د حج حلالول د حیوان دی د پاره د حج قارن والمتمتع او د پاره د حج متمتع، دی دواړه به څه شی کوي؟ ذبح کوي. او بل چې دی والحلق سر خرول، حلق کول دا هم څه شی دی؟ واجب دی، سر خره یا لنډې. او بل وتخصیصه بالحرم وایام النحر، وتخصیصه او خاصواله کول د خرولو یا د لنډولو بالحرم په حرم کې، وایام النحر او په ورځو د قربانۍ کې. وتخصیصه بالحرم وایام النحر د سر خرولو خاص په حرم کې او د قربانۍ په ورځو کې کول، یعنی د ذوالحجې په لسمه، یولسمه او دولسمه کې کول. وتقدیم الرمي على الحلق، وتقدیم او مخکې کول الرمي یعنی ویشتل على الحلق په حلق باندې. په حلق باندې څه شی کول؟ یعنی اول به شیطان اولی او بیا به سرخره. نو دا رمی چې دی تر سر خرولو مخکې کول، دا هم واجب دی. او بل ونحر القارن والمتمتع بینهما، او حلالول د حیوان دی القارن د پاره د حج قارن، والمتمتع د پاره د حج متمتع، بینهما په مابین د ویشتلو د جمرو او د سر خریلو، نو دا واجب دی. او بل نمبر بل واجب چې دی طواف زیارت قربانی په ورځو کې، یعنی په ایام النحر کې کول. و ایقاع طواف زیارت فی ایام النحر، و ایقاع واقع کول یا کول طواف زیارت، طواف زیارت فرض طواف فی ایام النحر د قربانی په ورځو کې.
یعنی طواف زیارت چې دی د قرباني په ورځو کې یعنی د ذوالحجې په 10مه یا 11مه یا 12مه کې ادا کول واجب دي. او بل واجب چې دی والسعي بین الصفا والمروة فی اشهر الحج. والسعي تک کول بین الصفا په مابین د صفا والمروه او په مروه کې فی اشهر الحج د حج په میاشتو کې دا هم واجب دی. د حج په میاشتو کې صفا مروه ترمنځ سعی کول دا هم واجب دی. وحصوله بعد طواف معتد به وحصول او بل واجب کول دی د سعی بعد طواف رستو د طوافنا معتد به چې هغه طواف اعتبار لري یعنی نفلی طواف نوی. همدارنګه بل واجب چې دی یعنی په خپو باندې پیاده تک کول والمشي فيه خپو باندې تک کول دا واجب دی فيه په دې سعی کې لمن د پاره د هغه چا چې لا عذر له چې عذر نوي. چې عذر نوي نو دا واجب چې ته بس شي کې سعی چې دی دا په خپو کې. او بل واجب وبداءتو شروع کول السعي د سعی شروع کول د کم زینا من الصفا د صفا یعنی صفا غر نبت سعی شروع کی دا واجب دی. او بل واجب وطواف الوداع او طواف وداع کول یعنی طواف د رخصت دا هم واجب دی. او بل چې دی د حجر اسود نه طواف شروع کول دا هم واجب دی. وبداءتو شروع کول کل طواف هر طواف دا څه دا واجب دی. بالبیت په کعبه شریف باندې من الحجر الاسود د حجر اسود نه. حجر کانی ته ویل کیږي اسود یعنی تور کانی نه یعنی د کعبه شریف هر طواف به د حجر اسود نه شروع کې نو دا څه دی دا هم واجب دی. او بل دا چې طواف چې دی دا پیاده کول څه شي والتيامن فيه او خي طرف باندې شروع کول فيه په دې طواف کې دا هم واجب دی. والمشي پخپو باندې تک کول دا هم واجب دی فيه په دې طواف کې لمن عذر له لمن لا عذر له چې چا د پاره عذر نوي نو عذر نوي نو طواف به ته په بیاده کې نو دا واجب دی. او بل واجب چې دی طواف چې دی په پاکی په حالت کې کول والطهارة من الحدثين او پاکواله واجب دی من الحدثين د وړو کې او د لوی بیا او د سینا ځکه چې طواف عبادت دی عبادت د پاره پاکی ضروری ده. همدارنګه بل واجب وستر العورة عورت پټول دا هم واجب دی. او بل واجب واقل الاشواط کم شوطونه کول دا هم واجب دی. بعد فعل الاكثر رستو د کولونه اکثر حصے من طواف الزیارت د طواف زیارتنا چې هغه فرض طواف دی. ګورئ د طواف زیارت چې دی اکثر حصہ سلور شوته دي او کم چې دی هغه درې دي نو کم نه کم درې دي نو د دې کول څه شي دی دا واجب دي. نو ټوټل سودی ټوټل چې دی هغه و جوړیږي. اوس وترک المحظورات پر خودل د منشوي افعال دا هم واجب دي چې د دینه به تاسو شي کې ځان ساتي. کلوبس الرجل المخيط لکه سړی د پاره ګندل شوی جامع اغوستل نو دا د دین ځان بچ کول دا هم واجب دي. همدارنګه بل واجب وستر رأسه ووجه خپل سر او خپل مخ پټول د دین هم ځان بچ کول دا هم واجب دي. ممنوعات دي کنه. وستر المرأة وجهها وخزي د پاره خپل مخ پټول د دین ځان بچ کول دا هم واجب دي. وستر رأسه لکه پټول د سر د نر و وجه او پټول د مخ. وستر المرأة وجهها لکه پټول د خزي د مخ خپل. همدارنګه د دینه بزان ساتل کیږي ښا. والرفث او ګندا او فحش خبري کول لکه جما کول یا کلام فاحشه نو د دینه ځان ساتل دا هم واجب دي. او بل واجب چې دی والفسوق نافرمانی کول دا هم واجب دي د دین ځان ساتل. والجدال او جګړه کول دا هم واجب دي د دین ځان ساتل. او قتل الصید قتل کول د ښکار لره یعنی ښکار قتل کول د دین ځان ساتل دا هم واجب دي لکه وجل د ښکار د دین به ځان سات. والاشاره الیه او ښکار طرف ته اشاره کول د دین ځان ساتل دا هم واجب دي. والدلاله علیه یا ښکار په طرف خونه کول چې دغه دی
نو دا هم واجب دی. اشاره دې ته وایي چې یو شی په سترګو معلومیږي او بل چاته رهنمایي کوي چې دغه دی، نو دې ته اشاره ویل کیږي. او دلالت دې ته ویل کیږي چې هغه شی چې دی هغه ښکاري نه غیب وي او ته ورته هغه وښیې چې دا دی وګورئ دا، نو دې ته دلالت ویل کیږي. نو د دې ټول محظوراتو نه ځان ساتل، هر هغه شی چې د هغې نه به ځان ساتل کیږي نو د هغې ته محظورات ممنوعات ویل کیږي. نو دغه ټول مصنف رحمه الله مونږ او تاسې ته واجبات د حج ذکر کړه په دې کې.